د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي د بدن و د جامو صفایي وکړي په ښه توګه باندې نوکان پرې کړي برېتونه کوچني کړي ښه صفایي وکړي ښه صفایه جامې واغوندي خوشبو ولګوي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وبکره او وختي د جمعې د لمانځه په خوا روان سي وماشه او په پښو باندې روان سي سپور نه یې پیسې کې نه په موټرسایکل نه په موټر باندې درېیم دا په پښو باندې روان سي په پښو باندې روان ولو که د جمعې لمونځ لږ لري اوس خو دا په درېیمه کوڅه کې هم په موټرسایکل ځو دا سهولات موږ دومره خراب کړو د ډېرو اجرو څخه یې موږ بې برخې کړو د الله رسول فرمایي سهار وختي دا نه مانه چې سهار وختي یا چې کله دې غسل وکړي 10 بجې سوې 11 بجې سوې ښه وختي د جمعې د لمانځه د پخوا روان سوې او په پښو روان سوې سپور نه وي او د الله رسول وایي امام ته نږدې کښېنستی امام ته نږدې کښېنستی په مسجد کې واستمع او د امام خطبه و بیان یې په ډېر غور باندې واورېدې او لغوه عبس بې ځایه خبرې نه وکړلې دا 5 اعمال یې وکړل غسل یې وکړي صفا جامې یې واغوستلې او وختي د کوره ووتې د جمعې د لمانځه په خوا روان سو په پښو باندې ولاړې امام ته نږدې کښېنستی د امام خطبه و بیان یې په توجه باندې واورېدي عبس و فضول خبرې نه کولې ځان یې په پالتو پالتو شانو نه اخته کوي یو وارې په کالو باندې ځان اخته کړي بیا په ژیره باندې ځان اخته کړي بیا موبایل راوکاږي بیا څنګه وکړي بیا شاته وګوري څوک رالی څوک لاړی یا په توجه باندې داس نو کم اجر الله ورکړي کان له بكل خطوه پر هر قدم باندې عمل سنه د یوه کال د روژې اجر صیامه د یوه کال د روژې اجر الله ورکوي وقیامه او د یوه کال د تهجد د لمانځه اجر الله ورکوي سبحان الله پر یوه قدم باندې دا نه چې په دا یو وار د مسجد ته پورې ولاړې یا دغه جمعې لمانځه ته دغه جومات ته چې ته روان وې په هر قدم باندې الله پاک جل جلاله د یوه کال د روژې او د یوه کال د تهجد ثواب